الله أكبر الله أكبر. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثيل له ولا مثل له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وأيضا قال الله تعالى وتبارك قل يا عبادي الذين أسرفوا لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأيضا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وأيضا فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وأيضا يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان
إنه لكم عدو مبين. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المرء مع من أحب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحمي. يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصلى الله على النبي الأمي وصلى الله على النبي الأمي. واجب القدر شیخ القرآن والحدیث حضرت العلامہ سید عارف باچا صاحب الہاشمی حفظہ اللہ د هغوی سره راغلی معزز مشران ملمانه زمونږه د هرې جمعې بیاناتو ته درانه او معزز د هرې علاقې نه په قرآن او سنت مینو عاشقانو ملمنو هر یو ملګری که د هغوی مونږ ډېر تعریف وکړو خدا بیام کومه د الله جل جلاله دی دوی په خپل دربار کې د مقرب و صلحاء و نشمار کی سره زمونږ د ټولو وای آمین. محترمو بالخصوص مونږه دعا ستاسو مر باندې حق دی او کو بدرتا هغه مسافر چې بار ملکونو کې د فراق او د تکلیفونو ډکه شیبه د بیان په اوریدو باندې زړه ته سکون حاصلې د هغه مسافر ډیر ممنون او مشکور ورونو په مونږ باندې هم ستاسو حق دی او د هر مسلمان را باندې حق دی ان شاء الله دامو وست د الله رب العالمین طاقت غواړم توفیق غواړم چې الله ستاسو خپل نبی د ارشاداتو د مزیدار او نورانی طریقو رسول الله هغه د بیان په شکل باندې او د تقریر په شکل باندې الله د هر اورور محترم د هر سپینګری محترم د اره محترم موري د هر محترم خوري د ټولو غوګونو ته دی الله رب العزت که حاضر وي که مسافر وي الله دې زمونږ د بیانات د هغوی د پاره او زمونږ د پاره د ټولو سامعینو د پاره د دواړو جهانو د خوشحالۍ ذریعہ وګرځي. محترمو زناچیز او فقیر زما به علم سوي زما بیان بسوي پرون بټخیله کې پیرخیل ورته ډیر معزز او درانه خلقو ډیر نیکان خلقو سپینګيري پکې ډیرو او یقینا چې کوم جماعت کې زما جلسه کې سپینګيري وي ډیر خوشاله یم
زویم زکه اوس در نه خطا وشي ان شاء الله د دې سپینو ډکو په برکت به الله معاف کی. نو معزز چې چا سره سپینګری وي د مشرانو دعا وي نو هغه الله پاک بدرنګی نه. نو پرون ما بټخیله کې پیرخیل قوم کې هغوی جلسه وه د طالبانو شاګردانو د وړو جینکو ختمونه، ډېر د خوشحالۍ ماحول و، ډېر د عزت ماحول و. مین وجه دا ده چې کله علما ښه وي مقتدیانو کې هغه اثر معلومیږي. ما ورته د کراچۍ فارغ و، هغه مولانا صاحب ډېر بزرګ سړی و. ما ویل یاره بیټرۍ کې چې چارج برابر وي نو هغه لیټ ته رڼا ورکولی شي، پکې چلولی شي. نو د بیټرۍ قوت د بلب نه پته لګي، د امام د تقوا او د پرهیزګارۍ پته د قوم نه لګي. الله دې موږ کې تقوا او پرهیزګاري راولي. محترمو د هر چا به یو سوچي. ما هلته هم دا خبره وکړه. وګوره دا یو خبره زما ذهن کې واچوئ، یو بیکاره غونده کې سوچ برازي و، تاسو به ته خامخا بیکاره وایي چې مولوي صاحب زمونږ د بیډه غرق کړه، ته اوس دا خبرې کې. زه اوس وایم چې یاره دا مدرسه خو اسم جوړه شوه، دا دې شاګردانو ته حواله کړم او بس یو ځای کې اوس ناستې وو، سړی لږ د دې پریشانونه یو ډډې ته شي. او بل داسې یو ځای وي چې هلته د مدرسې د جوړېدو ضرورت یې، هلته اوس د الله نه مدرسه وغواړو، ځکه دا لږ ژوند پاتې دی، سدونه ژوند نه دی. الله جل جلاله دې ستاسې دا مدرسه آباده کړي. او دا بیا هم تاسې ته زه وایم چې ګوره دا مدرسه هم ستاسې ده، زه فقیر او لاوارثه بے قوم او بے قبیلی ستاسې دلته یو خادم یم. او الله جل جلاله دې زما په ژوند باندې مال دې مدرسې د خدمت توفیق را نصیب کی، او خدای پاک دې تاسو لم د مزید خدمت کولو توفیق در نصیب کی، او رب العالمین دې ټول دینی مدارس آباد کی. څومره مرګري چې د لرې ځای نه راځي، پېښور نه، چارسدې نه، زمونږ یو مرګری نن راغلی د چارسدې نه غالبا رکشه کې چینچي ده که رکشه د هغې کې غریب راغلی، په ایمان یې وایي دا مدرسه به الله د داسې غریبانانو په دعا چلی چې څوک د چارسدې نه را رواني په چینچي کې را ناستي، د هغې ځای نه صیبه ټوله ورځ د الله په دې مینه کې الله ته ورکړي. تاسو لم دا درخواست ان شاء الله چې خپل مدرسه په اعمالو آباد کړئ. دا مدرسه د ټول امت لپاره مدرسه ده ان شاء الله. دې مدرسه کې به دعوت الی الله کار کیږي، دې کې به درس او تدریس کیږي، دې کې به ان شاء الله د تصوف حنقاوي خلق له بازکار ورکو ان شاء الله، دې کې به دین لپاره مشورې کو. او عزیزانو ارزه کې خ او بدوی الله دې زمونږ د مدرسه د بدو نه وساتي. ما سره یو مرګري د اٹک نه شاهد نبی صاحب خبره کوله چې مولوی صاحب زمون خدا درخواست دی چې الله مدرسې ته زمون نیکان طالبان راولې. زه په دې ډېر خوشحاله شوم. شاهد نبی صاحب د اٹک نه هغه وایي زمونږ دا مدرسه، د اٹک نه وایي زمونږ دا مدرسه، دا زما دپاره ډېر لوی فخر دی. مسافر وایي زمونږ مدرسه، تاسې ځنګلي والا وایي زمونږ مدرسه. دا مدرسه د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مدرسه ده. الله دې موږ او تاسو ټول ورته قبول او منظور فرمایي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. درود شریف اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى ال سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیه. دعا وکړه الہ العالمین خدایا زمونږه دا راتلل په خپل بارگاه کې قبول او منظور فرمایي. الہ العالمین څوک چې دې مدرسې سره څه قسم تعاون کوي مالی او بدني، الله دواړه جهان خسته کی. پرون یو مرګره راغی، داغه مور وفات شوی، مسافر دی، په دې خورونو کې خوران پراته وي. نو هغوی چې یو سړی د ګډو او د دې سیستا رزق تناسوي خوران د هغوی بس دولت وي. یو غریب سړی پرون راغلی مدرسې ته، نو هغه زما مور وفات شوې ده او د هغې څه 12,000 روپۍ سخات برابر کړی. وایي چېرې دا مولوي صاحب په داسې ځي کې راته ولګوه چې الله پاک جل جلاله زما مور ته په ثواب ورسوي. نو هغه پیسې راکړې 12,000 روپۍ وې. نو دلته کم کسو چاله ما ورکړې، هلکه څوک هغه چاله هم بېګا ورکړې پرونه 12,000 روپۍ څوک دلته ودرېږه. نو بیا هغه پیسې ما راواغستې دله مې ورکړې د بجلۍ کار دی کولو. نو موږ باندې قرض تقریبا 17,300 روپۍ و. نو مال دا 12,000 روپۍ دا واله او د بجلۍ سامان کې ولګوه. ته وې دې ځای کې راته ولګوه چې د مور وی جړل سترګو نه اوښکې لاړې، داسې وجړل وایي چې خدای مې مور ته
قبر په خوشاله کیږي مالداس چل دا د بجلی کار کې به وته ولګوم دا د بجلی تار کې چې کوم پیسې پاتې وي الحمدلله زمونږ د بجلی سامان 1,09,000 روپۍ قرض الحمدلله هغه کې تقریبا 15,000 روپۍ قرض پاتې شو نو هغه کاتم ختم شو ان شاء الله. اوس به د بټونو تنظیم کو د لپاره به د پکو تنظیم کو د رنگ تنظیم وکاو سلنګ روان دی الله رب العالمین دا سلنګ یو مرګري منلې الله رب العالمین دی ورته بدلی ور نصیب کې رب العالمین چې څوک دی مدرسه کې کار کوي دی وجنه مونږه دا شیز ختم کو دا پیسونه ختم کړل چې خدایا چې د جمعات تعمیر لپاره پیسې برابرې نو یا الله د رزق لپاره ورته پیسې برابر کا تنخواه لپاره ورته برابر کا نو الله زموږ د مدرسې د استادانو د ټولو تنظیم برابر کی څومره طالبان چې راځي دعا وکي یا الله مخلصین طالبان راولي قسم دې نن وخت کې زه د امینه نه یریږم په خدای قسم دې ګوره تاسو وایي مولوی صاحب په خدای مې د قسم کې د امین نه یریږم د دې دیندار خلکو نه یریږم چې دا د دینداري دعوه کوي چې وزړ ډېر لوی دیندار یم هغه داسې خبرې وکي قسم دې کس متعلق راته پرون نیر باندې چا خبره وکړه نو ما ویل یا خدایا مونږ دې خلکو له څه ویلي دا خلک داسې پورې نه ختي پته لګي نه خو الله بس تخپويږي الله ته ورته هدایت نصیب کا بس د چا په خله چې کوم خبر راځي خدای زمون خله ته د خیر خبر راوړي دا بد خبرم چې راځي په دې شیطان خوشحاليږي او الله ناراضه کیږي خدای زمون خله ته خې خبر راوړي زمون د دوستانو خلو ته خې خبر راوړي الله زمون د مدرسې ته خط طالبان راوړي الله ار یو طالب خدایا د اشرف علي تانوی رحمت الله علیه په شانتي با ادب طالب راوړي اشرف علي تانوی رحمت الله علیه یو ځلې بلار روانو د استاد میخه نیولې و ډډې ته روانو چا ورته ویلي تانوی بابا تا د لا شاګردو وې د میخه نه مخ کې ځه وې نه اسنه چې د میخه د استاد د میخه قدمونه زما د قدمونو په مېس کې بے ادبي و نشي د میخه به ادب ساتلو قسم دې اوس ټول کال ورته قرآن یاد کو چې کله وځي هغه وي دا مشرک دی کله وي دا بدعتي دی کله یو درې طالبان هم پروس کال داخل کړو نو هغه به بار منځ بکولو چا تاسو کړه ولې وي ته په زمونږ منځ نه کیږي ولا هغه زره ما دا احسان کړو چې داخله مرته معاف کړو نو زما دغه نو دا دعا وکړي چې الله نیکان طالبان راولي خدای یو راولي خو نیک راولي با ادب طالب راولي شاید نبی سے وایي بیا ادب طالب باندې زموږ مدرسه بدنامي کینو یا الله خدایا نیکان طالبان راولي خدایا